سلامونه او نیکی له درنو بینوالو ښه راغلاست بیا هم د سټي ول میډیا ته خوشاله یم چې بیا هم زه اسیب سنګزی تاسو په درنه چوپړ کې درو لیدونکو نن مو وغوښتل چې د سټایل د ځوانانو د سټایل په حقله د تغییراتو په حقله یو خپل ریپورت تاسو ته چمتو کو په لومړي سر کې راغلی و سمبال خونه ده او غواړو چې د سټایل د تغییراتو په حقله دوی نو وغوښتل چې تغییرات راغلي سابقه کوم سټایل ځوانانو انتخاب او اوس کوم سټایل د امارات پر اتاک سره کوم سټایل ځان ته غوړه کوي نو هیله کوم چې موږ سره ملتیا وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام کیسه ان شاء الله خوشاله اوسئ مبارک نوم شکر الله شکر الله جان نن موږ وغوښتل چې یو ریپورت دلته چمتو کو د سټایل په اړه د امارات پر اتاک سره څومره تغییرات د ځوانانو په سټایل کې راغلي یاره 50% راغله 50% مثال سابق ګیره خلکو څنګه جوړولې الکون څنګه جوړولې او اوس څنګه جوړي سابق خو ډیر ښه شتلونه پکې والګیرو کې ډیزاینونه اوس چې دا طالبانو خپل مکتویل دي چې ګیره کې به ډیر ډیزاینونه نه واه او اختبار ډیر سپر نه جوړوي نو هغه عمل د چې بس یعنی قانون وضع شوی د طالبان لخوا صحیح کوم هدف پورې تاسو اجازه لري چې په ګیره کې لکه سم خاص راولي نو دلته خو د سیدا چې هر سړی خپل تبع کار کوي خو کسا مغي ویل د انتقاد نیولای خو خلک 50% کنټرول شوی او 50% بیا هم خلک خپل کارونه کوي ګیره کې ډیزاین نه کوي به تاسو کوم څه نه جوړي نو موږ خو مجبور یو چې کوم د خلک موږ خدای مسلک د موږ مخ ته وړو سابق مثال په وختو کې خطا چول کېده په ګیره کې خطا چې ځوانانو به ډېر شوقي ځوانانو اوس هغه کارونه کوي اوس مارته چې بس 50% شته 50 کم شوی ځکه زمونږ ځینې د مشتریان دي چې هغه راځي اوس ګیره پریخي او ډیزاین نه وهي او خلکو ته تاسو یادونه کوي چې امارات اسلامي مقتدس یادونه کړی د لارښوونه کړی او ولنه خلک خبر دي مونږ ورته وي خو دا هر چا خپل شخصیت د نو بعض خلک دي چې مارتل زمونږ مشتریان دي سابقه شته نه وانه اوس نه وهي اوس ګیری پریخي مګم زه په کابل ښار کې تر اوسه خبر نه وم چې د قانون وضع شوی دي یا هم لارښوونه شوی ده دوستانو ته د سټایل په اړه کې ول دوی یادونه وکړه چې لارښوونه شوی ده په دې اړه کې د ګیره یا د وختانو د سمبالولو په حق لا تاسو ته ویل مثال ګیره تاسو بيخي معنا د سخريله یا څنګه نه د سی بيخي دی ول چې معنا دی ډیزاین ګیره کې خاتونه هغه خاتونه چې ډیر چارکونج او عربي او دغه سکنه خاتونه پکې ورکه هغه باید نه ساده جوړه کې ګیره پری دی ساده د خاتونه واچي خو ساده نه چشتل او وخت چې دی سپر دنه جوړي ساده قیچي او شانه سره باید جوړ شي ډیزاین نه باید نه نو تاسو اتمن مشتری سره راځي مشتری ته وایي چې ما ګیره داسې جوړه کا تاسو لارښوونه ورته کوي چې او ولې نه مونږ ورته وایو نو بس بیا نو راغ خپل کار څوک وایي چې جوړه کا څوک مونږ ته وسه معلوم دي نه جوړي زه پټ خو خپل کار نه کوي صحیح تر اوسه په جریان د کار کې سه یو الک راغلی یو ځوان راغلی او تاسو ته وینئ چې دا سټایل ماته جوړ کا او په جریان د کې د امارات اسلامي ځواکونه راغلي او تاسو ته مثال لارښوونه کړي د کوم وخت راغلی او وخت راغلی د شوی دي چې ما ګیره کړول نه فرته او شاته امارات اسلامي مجاهدین راغلي خو یو څه بده کتل دي نور کوم نه سې ورته نه دی ویلي تر اوسه خو خره باندې خلکو سره आवाज خاله په دا اکسو په باره کې خو څه نه ویلي همدا عکسونه خو یو دفعه ویلې په دې دفعه انتقاد نیول چې دا لوهې شتیکر دا باید دکان کې ونه وسی ساده اخته جوړ کی ساده ګیره پری دی اصلاح کی بس صحیح ډیر زیاته مننه خیر تاسو سلام تاسو خپل کار ته ورسېږئ په کاروبار برکت خیر سمان خوشاله اوسئ نو دوستانو ویل چې بعض قوانین وضع شوي دي لارښوونې شوي دي دوی ته او خلکو ته لارښوونې شوي دي البته په ځینو سیمو کې خپل په کابل ښار کې ما تر اوسه ما د کوم خبر نه اورېدلې زه د جامو په حق لبم دوستان سره مرکه ولرو چې د جامو په اغوستو کې څه تغیرات راغلي د جامو په سټایل کې ځوانانو منځ کې څه تغیرات راغلي نو هیله کوم چې زموږ سره ملتیا وکړي موږ دلته
کې خبرې په خو شایانو پوسو او زه نور دوستان سره خبرې اترې لرو. اوس راځو د جامو دوکان ته له خیاطان سره به خبرې ولرو چې په جامو کې څه تغیرات راغلي د جامو په کاروبار کې. موږ سره ماتیا وکړو. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی؟ جوړ ان شاء الله. بخیری؟ شکر ده. پښتو فارسی؟ فارسی فعلا گردی. فارسی. چطور است کاروبار بخیر؟ والا شکر است دیگه تو مزهش نیست دیگه تو کاروبار شما باید رونق پیدا کرده باشه. نه گپا نیست. خب بیخی دیگه کاروبار خواه است. چرا حالا مردم سابق از پتلون دریشی استفاده میکردن، حالا فکر کنم کاروبار سابق استفاده میکن به خاطر که مردم رسمیات بودک میرفتن دفتر هیچ چیزا بودک. حالا خود دیگه مجاهدین آمدن دیگه مردم همی زیادتر از پیرانتمان استفاده میکنن. خب مزه کار پیسه نیست، کم است. امروز استادم صحبت می داشته باشیم. کرای دکان همون چیز است، نرخ تک همون چیز است یا هم تفاوت‌های آمده در همانند ای که مردم می آمدن مثال خرید میکردن سابق، درست؟ در این قسمت ها تغییر آمده یا چی؟ کرای دکان فعلا همون چیز است، چیز کم نشده. نرخ بسیار بالا رفته، خرید فروش تکه بالا رفته دیگه. اجورام طبعا هر چیز تغییر کرده. خود حتما سر مشتری پس دوباره حساب میکنید. بله. بخیر باشین. سلامت باشین. سلام استاد. خوب است ان شاء الله؟ با مزرعت خوب است ان شاء الله؟ خوب است جان. بخیر شال امان. شکر فضل خدا. چطور کاروبار؟ من خواستم درباره کاروبار درباره سایل جوانا گزارش تهیه کنم. قبلا رفته بودم به یکی از آرایشگاه‌های مردانه. فعلا آمدیم در قسمتی که پیرانتونبان خواست مردم چه قسم است؟ یعنی افزایش یافته تقاضای مردم یا کم شده؟ کم شده. به صورت عموم کم شده. و دیزاین های مختلف است. حال جوان ها هیچ کدامش از خاطر اقتصاد کسی کالا جور کرده نمیتونه. کارا کم شده. به صورت عموم کارا کم شده. قبلا مردم از دریشی بیشتر استفاده میکرد. من امروز دوستان صحبت کردم و گفتن که بعض قوانین از طرف امارت اسلامی مثال به ما یادآوری شده در مسلک‌های دیگه. با شما چه قسم کدام؟ برای ما برای فعلا هیچ قوانینی وضع نشده تا حالا. نه آمدنی که نه قوانینی وجود داره و نه همون کار سابق ماست. اما کار به صورت عموم کم شده. صحیح. باید کار شما افزایش پیدا میکرد به خاطر که مردم قبلا از به خاطر دفاتر و کاروبار از رسمیات از دریشی رسمی استفاده میکرد، درست؟ از پتلون استفاده میکرد و فعلا پیرانتونبان بیشتر مردم استفاده میکرد. باید رونق پیدا میکرد. چرا علتش چی است که کم شده؟ علتش کمبود اقتصاد مردم است. مردم اقتصاد نداره. ما به اون خاطر فهمید اقتصاد نداره. جوانا نیستن، کلیگی فرار کردن، گریختن. دیگه نیست چیزی که اینجا مردم چیز کنن. کار بگیریم، کار بکنیم برای مردم. حتما شما سرمایه گذاری انگفت را کردین به خاطر این؟ بله. تقریبا در حدود 20 لک روپیه ما سرمایه گذاری کرده بودیم. حالا 20 لک روپیه ما روز 200 روپیه نمیده. به خدا مهربان است. خدا کنه این مشکلات حل شود. الهی آمین. خداوند این مشکلات سر همگی افغان‌ها حل کنه. الهی آمین. چه خواستان چی است از حکومت و از مردم خواستان چی است؟ خواستم ما صرف درباره ازی است که رونق کار پیدا شود. مردم برای کار مردم یک لقمه روزی پیدا شود، کار پیدا شود. دیگه هیچ کدام خواستی نداریم. با امید ای که مشکلات بخیر حل شود و شما بخیر به کاروبارتان برسین و در کاروبارتان امید پیروزی تمام افغانستان. الهی آمین. خداوند کل جوانان را زنده داشته باشه، سلامت داشته باشه و خداوند یک کار بار را برای پیدا کنه که جوانان رزق روزی خدا و نفع خدا پیدا کنه. همگی مصرف شود. همگی مصرف شود. بخیر باشین، سلامت باشین. از شما تشکر. سلامت باشین. یک جان ممنون. خوشحال باشین. درنو مینوالو تاسو ولیدل چې په نرخو کې تغییر راغلی و، یعنی په خرید و فروش کې تغییرات راغلي دي. په دې هیله چې دا ستونزې له خیره حل شي او د ستونزو ته له خیره پام وشي. د ډالر ارزښت لږ څه لوړ تللی او په همدا سبب دلته مشکلات پیدا شوي دي. نو هیله کو له حکومتي مقاماتو څخه چې له خیره د ستونزو ته لږ توجه وکړي، هر څوک په کار شي او د کار ترڅنګ خپله حلاله روزي پیدا کی. دوی ویل چې د موږ په کاروبار کې په وجه سه رونق پیدا شي، په وجه سه د موږ کاروبار رونق پیدا کی، هغه کاروبار لږ څه ستونزو سره مخ شوی ده. له خیره د وخت په تیریدو سره د ستونزې به حل شي او کاروبار به له خیره سم شي. دا د موږ د نن ورځې ریپورت تر بل ریپورټ تاسو په لوی وخت کې خدای سپارم. الله مو مل شي.